ملا یعقوب ولې د آی اس آی له مشر سره جنجال وکړ؟ کابل ته پاکستانیان د څه لپاره راغلي وه او په کابل کې یې طالبانو ته کوم اخطار ورکړی او څه یې ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ناتایید شوي راپورونه وایي چې د طالبانو د رژیم د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد کابل ته د پاکستان د پوځي پلاوي د سفر پر مهال د دغه هیواد د پوځي استخباراتو آی اس آی له مشر جنرال ندیم احمد انجم سره لفظي شخړه کړې ده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې دغه پاکستانی مقام طالب مشرانو ته ګواښ کړی چې په افغانستان کې به د پاکستانی طالبانو د ادعا شوي حضور خلاف عملیات وکړي. سرچینه وایي چې د هغه په ځواب کې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب غبرګون ښودلی او ورته ویلي دي نړۍ پوهیږي چې امریکا کوم برخلیک سره مخ شوه. ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو د منځګړیتوب چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د هغوی خلاف نه خپل عملیات کوي او نه بل چاته په افغانستان کې د هغوی د ادعا شوي حضور خلاف د عملیاتو اجازه ورکوي. د پاکستان د حکومت او طالبانو سرچینو د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. ملا یعقوب د طالبانو په حکومت کې له محدودو پاکستان ضدو څیرو څخه ګڼل کیږي. د هغه په اړه ادعا کیږي چې د پلار په مشرۍ د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ د پرځولو او بیا په پاکستان کې د خپل پلار ملا محمد عمر د مرموز مرګ په اړه پاکستان پړ ګڼي او ورڅخه متنفر دی. د طالبانو مخالفان بیا داسې راپورونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي په داسې خبرو هڅه کیږي چې طالبانو ته د ولسي ملاتړ د پیدا کېدو هڅه وشي.